یو ځای مې لوستي وو چې د ټولنې نږدې 90 سلنه خلک بې هدفه ژوند کوي. کله چې موږ د ژوند په هره برخه کې د یو پلان او هدف له مخې ژوند کول غواړو او هڅه کوو په بیلابیلو برخو کې که هغه تحصیلي، مالي، سیاسي، لوبو او هره برخه کې وي ځان ورسوو او ځان وځلوو، نو ګویا له هغه 90 سلنه خلکو څخه ځان رابیلوو او طبیعي ده چې کله د هغوی له ډلې راجلا کیږو د هغوی له عکس العملونو سره مخامخ کیږو چې دا عکس العملونه متفاوت او په بیلابیلو بڼو وي. ګاندي یوه ډیره ښه جمله لري. هغه وایي کله چې تاسې د ژوند په هره برخه کې ځان رسول غواړئ نو خلک لومړی ستاسې کارونه نادیده نیسي، بیا در پورې خاندي، وروسته له تاسې سره مخالفت شروع کوي، خو په آخر کې درته تسلیمیږي. کله چې یو کار پیلوو، یو هدف ځان ته ټاکو، حتما له دغه ډول عکس العملونو سره مخ کیږو، خو موږ باید د دغه ډول غبرګونونو پروا ونه ساتو، لګیا اوسو. خلک به یوه ورځ حتما زموږ وړتیا درکوي او تسلیمیږي به. موږ ته لازمه ده چې د خپل ژوند له قاموسه د تسلیمۍ کلمه لرې کړو. هغه یوه فارسی مقوله ده چې وایي من به شکست باور ندارم، یا راه خواهم یافت یا راه خواهم ساخت.